چې پاخه پاخه سطرونه مات شول. ډېرو ګرانو قدرمنو عزتمنو پښتنو ورونو او د لر او بر ښاغلو السلام علیکم. ډېر په ګرانه او ډېر په درنښت سره تاسو ټولو ته ستړي مه شئ وایم او یقینا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې ما ته مو دومره موقع راکړه او ورسره په دومره په پردي هېواد شئ تاسو دومره ډېر پښتانه سره جمع سو. دلته مو یو د پښتو د خدمت او د پښتو د غږ لپاره دا غونډه وکړه. د کوهاټ جرګې او د پښتو ادبي پیوستون عربستان ډېر زیات مشکور یو چې د دومره ښکلي پروګرام تابعه یې کړې ده او بیا ډېر فخر کوو چې دومره ډېر پښتانه او دومره پوهه باشعوره پښتانه دلته شته دی. زه خو د یوې میاشتې میلمه یم او سبا انشاءالله روان یم چاینه ته. نو ډېرې خبرې کول نه غواړم خو درمان بیټني یو شعر دی چې دغه بیرک که مدرسه دی او که بوټ او پګړی دغه بیرک که مدرسه دی او که بوټ او پګړی دواړه مو وینې تویوي لږ سترګې وغړوئ او بیا به لنډي بوچي ولاړ وئ د تاریخ په مخ کې بیا به لنډي بوچي ولاړ وئ د تاریخ په مخ کې وخت درنه پوزه پرې کوي لږ سترګې وغړوئ. نو یو ملګري دلته ووایي چې پښتو په جامې باندې پښتنو په جامې باندې دوی ته شرم ورځي. یقینا دغسې ده خو که زه ووایم چې زه یو میاشت میلمه راغلی نو داسې خصلتونه او داسې روایتونه په یو قوم شي نسته لکه په پښتنو شي. ما یوه شپه هم په هوټل شي نه ده کړې او یوه شپه مې هم دغسې د سمې مړۍ نه د میلمستیا د مړۍ نه بغیر نه ده خوړلې. نو دا یقینا په پښتنو شي یو داسې کلتور یو داسې رواج ده چې په یو بل قوم شي بیخي په ټولې دنیا چې وګرځېدل داسې یو رواج په بل قوم شي نسته. نو کم قانونونه یا کم داسې رواجونه موږ سترګې راټیټوي خو داسې رواجونه شته چې په ټولې نړۍ شي هغه خپل ثاني نه لري خپل برابر سیم ټو سیم دغسې قانون نه لري روایت نه لري. ورسره که زه د خپل کلتور خبره وکړو په خپل وطن چې کوم بد حال راغلی د دې خبره نه وکړو نو دا به یقینا د خپل وطن سره ظلم وي. ولې چې دلته دې خلکو ته د خپل غږ ور رسول او د میډیا په ترو باندې خپل فریاد وړاندې کول نړۍ ته فریاد وړاندې کول چې په موږ داسې بد وخت راغلی دا چې د سر خیل هغه که په هر څه شي په هر فیلډ شي نو د سر خیل رانه ورکوي رانه مړه کوي او ورسره په زرګونو او په سوونو سکولونه رانه ورانوي چې ستا بچی ستا ماشوم بې تعلیمه پاتې شي. هغه چا شاعر په خبره چې وده پښتونه سترګې وغړوه وده پښتونه سترګې وغړوه دا نه ټوپک او نه د بم پیړۍ ده او راشه کتاب پاڼو کې ونغاړه ځان دا یې ویشتمه د قلم پیړۍ ده. نو پکار دی چې موږ دلته د پښتو د ودې لپاره ورسره خپلو پښتنو ورونو ته دا پیغام رسولو لپاره چې تاسو ډېر او ښه نه ښه تعلیم دلته وکړئ ښې نه ښې زده کړې وکړئ چې خپل پښتون وطن او د پښتنې خاورې ډېر نه ډېر خدمت وکړئ. او ورسره بیا هم د ملګرو مشکور یم ډېر زیات چې ما ته په دې سټیج باندې د خبرو کولو موقع راکړه. یو وړوکی غوندې شعر بارس کړه چې د غیر په غیږ کې مې چې ووینم اشنا سوځم د غیر په غیږ کې مې چې ووینم اشنا سوځم چې ورانوي مې بیا وطن په دې خو لاس سوځم او د ځان نه پورته چې پښتون ووینم ډېر خوشحال شم د ځان نه پورته چې پښتون ووینم ډېر خوشحال شم نه تعصبي یم او نه ګورې په دا سوځم او د امن زیری مې چې راوړو ښایسته وطن ته د امن زیری مې چې راوړو ښایسته وطن ته د جنګ پرستو قوتونو په رضا سوځم او د ننګیالو وطنه ډېر ننګیالي وزېږوه د ننګیالو وطنه ډېر ننګیالي وزېږوه د سپېلنو غوندې چې تا ته برملا سوځم او د وطن هرې ملالۍ او ننګیالي نه قربان د وطن هرې ملالۍ او ننګیالي نه قربان ننګیاله خیر ده که بیا زه په دې ګناه سوځم.